بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك لمړی جلد اوومه وحده او یو څلوېښتم نمبر درس الکلام. څومره صفحه ده؟ 153 صفحې مو لوستلې دي. 154 نمبر صفحې ته انتقالیږو. دا یو څور تمرینونه ما پرېښودل. دا مسموع دی، لیسننګ دی. زه وایم تاسې وګورئ. فرض که دلته په دې کې دا دی وختي دی، ناوخته دی، جدول دی، دا درس وایي. هغې نه تېر شومه نو ډایرکټ راغلو الکلام ته 153 نمبر صفحې ته. هغه اسان هم دی، که بیا هم ستونزه پکې وه انشاءالله تاسې پوښتنه وکړئ. انشاءالله اول خو څه پکې ستونزه نشته دی، ټول تکراري الفاظ دي. نو التدريب الأول الكلام خبري. التدريب الأول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. د خپل ملګري سره حوار تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. المدرسه ښوونځی دی. د ښوونځي په هکله دلته مکمل حوار پروت دی. تاسې دغه د دې هر یو په هکله همداسې جملې را جوړوئ. احمد نه پوښتنه کیږي الى اين تذهب يا احمد؟ اذهب الى المدرسه. چیرته ځې احمده؟ ښوونځي ته ځم. الوقت مبکر الان. ډېر وختي دی. المدرسه بعیده عن البيت. احمد ورته وایي ښوونځی د مکتب نه لرې دی. هل تذهب بالسیاره؟ ایا په موټر کې ځې؟ لا اذهب بالحافله. په بس کې ځم. المکتبې په هکله همداسې یو څو مثالونه را جوړو. الى اين تذهب يا احمد؟ اذهب الى المكتبه. الوقت مبكر الان. المكتبة بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا اذهب بالحافلة. المختبر یا لابراتوار په هکله همداسې مثالونه را جوړو. الى اين تذهب يا احمد؟ احمد چیرته ځې؟ اذهب الى المختبر. لابراتوار ته ځم. الوقت مبکر الان. اوس خو ډېر وختي دی. المختبر بعید عن البيت. لابراتوار د کور نه لرې دی. هل تذهب بالسيارة؟ ایا په موټر کې ځې؟ لا اذهب بالحافلة. بس کې ځم. المسجد الى اين تذهب يا احمد؟ احمد چیرته ځې؟ اذهب الى المسجد. مسجد ته ځم. الوقت مبکر الان. اوس خو وختي دی. المسجد بعید عن البيت. المكتبة بعيدة. المدرسة بعيدة ځکه چې هغه مؤنث اسمونه دي. المسجد بعید. هل تذهب بالسيارة؟ ایا په موټر کې ځې؟ لا اذهب بالحافلة. په بس کې ځم. ما مخکې په هغې ورځ تاسو ته ویلي وو چې سیاره نه په عربي کې دلته مطلب وړوکی موټر دی، لکه کورولا شوه، ویګن شو چې غواګي ورته خلک وایي، یا داسې نور واړه موټرې چې دي، یا الټو شوه. اما حافله بیا غټ بس ته وایي که نه. الکلیه پوهنځی. الى اين تذهب يا احمد؟ چیرته ځې احمده؟ اذهب الى الکلیه. پوهنځي ته ځم. الوقت مبکر الان. اوس ډېر وختي دی. الان اوس. الکلیة بعیدة عن البيت. پوهنځی د کور نه لرې دی. هل تذهب بالسیاره؟ ایا په موټر ځې؟ لا اذهب بالحافله. په بس کې ځم. الجامعه پوهنتون. الى اين تذهب يا احمد؟ احمد چیرته ځې؟ اذهب الى الجامعه. پوهنتون ته ځم. الوقت مبکر الان. اوس خو ډېر وختي دی. الجامعة بعيدة عن البيت. پوهنتون د کور نه لرې دی. هل تذهب بالسيارة؟ ایا په موټر کې ځې؟ لا نه اذهب بالحافلة. په بس کې ځم. کولی شم تاسې یو څو نور مثالونه هم د خپل زده کړې د ډېروالي لپاره تاسې هم ور اضافي کړئ. التدریب الثاني دویم تمرین.
تبادل السؤال والجواب مع زملائك. د سوال او جواب تبادله وکړئ خپلو ملګرو سره. زمیل ملګری، زملا ملګري، کستا. ګوره داسې به تبادله کوو. زه وایم ادرس فی مدرسة فیصل یا جامعة بغداد. دې دوړو کې یو وایو. مثلا ادرس فی مدرسة فیصل. أين تدرس؟ زه د فیصل په ښوونځي کې زده کړې کوم، درس وایم. ته چیرته درس وایې؟ ادرس فی جامعة ام القرى. چې فیصل وای نو مدرسه به ورسره وای، که البخاري وای مدرسه به ورسره وای، که بغداد وای جامعه به ورسره وای. یعنی دا د مدرسو نوم دی او دا د پوهنتون. ادرس فی جامعة ام القرى. أين تدرس؟ ته چیرته درس وایې؟ ادرس فی مدرسة حراء. أين تدرس؟ يذكر كل طالب اسم المدرسة أو الجامعة التي يدرس فيها. هر یو زده کوونکی د خپل ښوونځي یا د پوهنتون نوم اخلي. مثلا أدرس في جامعة خراسان. أين تدرس أنت؟ أدرس في جامعة الفلاح. أين تدرس أنت؟ أدرس في جامعة ننګرهار. أين تدرس أنت؟ داسې جملې را جوړو. زه په فلانکي ځای کې درس وایم، ته په کوم ځای کې درس وایې. داسې جملې به تاسې ټول هر یو به دغه جمله ځان سره تکرار کړي چې په کوم مکتب، مدرسه وایي ښوونځي ته یا مکتب ته، او په کوم پوهنتون کې زده کړې کوي. هغه الف جزء با جزء ته انتقالي وو چې په ورځ کې 6 ساعته درس وایم. دا ساعت نه دلته مطلب 8 دقیقې ساعت نه دی، هغه صنفوار ساعت دی چې په هغې کې 8 کله 40 دقیقې کله 15 دقیقې اول ساعت بیا دویم پیریډ بدلیږي را بدلیږي که نه. نو مثال داسې را جوړو. أدرس في اليوم 6 حصص. أدرس في اليوم په ورځ کې درس وایم 6 حصص 6 ساعته یا 6 پیریډه. کم حصة تدرس في اليوم؟ ته په ورځ کې څو ساعته درس وایې؟ أدرس في اليوم 7 حصص. په ورځ کې 7 درس وایم. كم حصة تدرس في اليوم؟ ته په ورځ کې څو ساعته درس وایې؟ أدرس في اليوم 5 حصص. 5 ساعته درس وایم په ورځ کې. كم حصة تدرس في اليوم؟ ته په ورځ کې څو ساعته درس وایې؟ تاسې چې کوم مثالونه را جوړوئ هغه 3 4 5 6 وایي. لکه أدرس في اليوم 3 حصص. 3 ساعته درس وایم په ورځ کې. كم حصة تدرس؟ همداشان 19 8 هر څومره چې تاسې را جوړولی شئ را جوړ کړئ. أذهب إلى المدرسة. إلى أين تذهب؟ ښوونځي ته ځم. چیرته ځې ته؟ بل ورته وایي أذهب إلى الجامعة. زه پوهنتون ته ځم. إلى أين تذهب؟ اوس دلته یو البیت الکلیه د هر یو مثال کې تاسې را جوړوئ. 1 2 3 دا زه را جوړوم، دا 1 2 دا تاسو را جوړوئ. همداشان تاسې نورې هم جوړوی شئ. أذهب إلى البيت. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى الكلية. پوهنځي ته ځم. إلى أين تذهب؟ چیرته ځې ته؟ أذهب إلى المكتبة. إلى أين تذهب؟ دا به تاسې را جوړې کړئ. یا دام زه را جوړوم. أذهب إلى المختبر. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى الطبيب. إلى أين تذهب؟ اوس دلته ستاسې په دې کې دا وظیفه ده. فرض کا تاسې ځایونه خو ډېر ویلي، المسجد مې ویلی، ځان نه را جوړ کړئ. أذهب إلى المسجد. زه مسجد ته ځم. إلى أين تذهب؟ ته چېرته ځې؟ همداشان د کلي په نوم را جوړه کړئ. مطار را جوړ کړئ، هوایي میدان دی که نه. دا څومره ځایونه چې موږ تاسې ویلي دي. ښار را جوړ کړئ، کلی را جوړ کړئ، منځه ته ځمه، دا شیان را جوړ کړئ. ته چېرته ځې؟ دا نور جملې ورپسې را جوړې کړئ. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. 154 صفحې مو ولوستلې. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.